بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ډسکشن ټاپک دی کینګډم پلانټي. نن به موږ کینګډم پلانټي ښه په ډیټیل سره وایو. نو راځئ چې خپل دا ټاپک سٹارټ کړو. اول د دې کریکټریسټکس خصوصیات وایو. This kingdom includes plants. په دې کینګډم کې چې څومره هم ارګانیزم دي هغه ټول څه وي؟ هغه پلانټس وي. څومره پلانټ چې تاسو ته په نظر راځي نو هغه په دې کینګډم پلانټي کې به شامل وي. multicellular and eukaryotic organism. ټول پلانټس چې دي هغه multicellular وي، مطلب د ډیرو سیلونو نه جوړ وي، ځکه تاسو ته بیا په سترګو په نظر باندې راځي. and eukaryotic organism او eukaryotic organism وي. په دې eukaryotic organism مطلب دا دی چې د دوی چې کوم سیلونه وي په هغه کې به ټرو نیوکلیس وي، خو هغه به سیټ ته وي د ویکیول د وجې نه، ځکه په سنټر کې د دوی ویکیول وي. بل کریکټر د دوی دا دی in this organism chlorophyll is present. په دې ارګانیزم کې به کلوروفیل موجود وي. چې کلوروفیل پکې ته موجود وي نو دوی خپل خوراک خپله تیاروي، دا به اټوټراپس وي. they store food in the form of starch. دوی چې کله خپل خوراک اوس تیار کړي نو هغه بیا د سټارچ په فارم کې سټور کېږي. اول به ګلوکوز او هغه به بدل شي سټارچ ته به بدل شي. صحیح شو؟ دا کاربوهایډریټس یو ټایپ. their cell wall is made up of cellulose. په دوی کې به سیلوال موجود وي او هغه به جوړ وي د سیلولوز نه. سیلولوز چې دا کاربوهایډریټس دي، پولیسیکراید. د دې اگزامپل دی موسیز، دا چې دا تاسو ته په نظر ښکارېږي دا موسیز دي، او بل دی میز جوار. په دې کینګډم کې ټول بوټي راځي، دا صرف موږ دوه راغلي. صحیح شو؟